د روسیې هیواد هوایي شرکت الوتکې فلایټ 593 په 10,000 فوټه لوړوالي کې د هانګ کانګ په خوا الوت درلود. د الوتکې په دې لوړوالي کې پیلوټ یو داسې تیروتنه وکړه چې د الوتکې ترڅنګ کې پکې سپاره ټول 15 مسافر په داسې وحشي ډول ووژل چې یو لویه بشري فاجعه او پوښتنې رامنځته کړې. تر څېړنو وروسته چې کوم شواهد ترلاسه شول، نه یوازې د دې پیښې څېړونکي بلکې ټوله نړۍ یې حیرانه کړه. له دې ژورو څېړنو څخه دا څرګنده شوه چې الوتکه د کومو تخنیکي یا میکانیکي ستونزو له امله نه، بلکې الوتکه د الوت لپاره د یو پلار لخوا خپل 15 کلن ماشوم ته پرېښودل شوې وه، چې له امله یې الوتکه تر 90 درجې کږوالي رسېدو وروسته د سربیا په غرونو کې په ډېر شدت سره وغورځول شوه. A Russian flight to Hong Kong is in serious trouble. The other way! The other way! Is at the controls. Get to the left, the ground is right there! We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Aero 603. We are in an emergency. دا په داسې حال کې چې د الوتکې د الوت لپاره نه یوازې ماشومانو ته اجازه نشته، بلکې د الوتکو د قوانینو له مخې ماشوم باید د الوتکې کاکپټ ته هم پرېنښودل شي. اوس د داسې ماشوم په لاس الوتکه ورکول چې لا یې د سایکل چلول هم په سمه توګه زده نه وي، هغه ته د داسې الوتکې په لاس ورکولو هدف څه و چې په بشپړ ډول له مسافرو څخه ډکه وه. پر دې خو نړۍ پیښې په ټوله نړۍ کې مختلفې مستندې ویډیوګانې او خپرونې جوړې شوې چې له مشهورو مستندو څخه د میډي یا ایر کرش انویسټیګیشن په نوم تلویزیوني خپرونې دي. پر دې بشپړې کیسې د پوهېدو لپاره مو د نن ورځې موضوع ده د ایروفلوټ هوایي شرکت الوتکه 593. دا وه د 1994 کال د مارچ د 20 شپه. د روسیې په مسکو ښار شرمتي په نړیوال هوایي ډګر کې د شپې په 11 بجو د ایروفلوټ 593 دا الوتکه د الوت لپاره په داسې حال کې چمتو کېدله چې پکې 3 مسافر او 12 تنه د الوتکې خدماتي عمله ځای پر ځای شوي وه. د دې الوتکې لومړی ماهره پیلوټ 40 کلن اندري دیمیتریوچ و چې د 9500 ساعتونو الوتنې مهارت درلود. په ساده توګه یعنی د تر دې د مخه 9.5 ساعت الوتکه چلولې وه. همدارنګه دوهم مرستیال 13 کلن ایکور وولکو چې د مرستیال هم د 5815 ساعتونو الوت مهارت درلود. دا چې د ځینې الوتکو لپاره دریم پیلوټ هم ګمارل شوی وي. له همدې امله په دې الوتکه کې هم دریم 13 کلن پیلوټ یروسلو کودرنسکي و چې د 8940 ساعتونو الوتنې مهارت درلود. د همدې پیلوټ 14 کلن زوی ایلډر کلودوپ او 12 کلن لور یانا کلودوپا هم هانګ کانګ ته سفر درلود. بلاخره الوتکه د شپې په 11 بجو 15 دقیقو هوا ته پورته کړل شوه. تر لنډې شیبې وروسته الوتکه په هوا کې خپل اوسط لوړوالي ته ورسول شوه. دې سفر هم چې د تیر په څیر له مسکو څخه تر هانګ کانګ پورې د 9 ساعتونو الوت دوام درلود، تر نږدې نیمې لارې رسیدو پورې یعنی تر 4 ساعته وروسته پیلوټ اندري دیمیتریوچ د الوتکې اوټو پایلټ یا خودکار سیستم فعالوي. ځکه یو خو سفر تر نیمایي برخې زیات پاتې وو، بل دې پیلوټ غوښتل یو څه آرام وکړي او پر ځای یې دریم پیلوټ یروسلو کودرنسکي راځي. اوټو پایلټ سیستم د الوتکې یو داسې خودکار سیستم وي چې د پیلوټانو د مرستې لپاره ډیزاین شوی وي. دا سیستم د الوتکې لوری، لوړوالی او سرعت په دقیقه توګه تنظیم ساتي تر څو پیلوټان د اوږده پرواز پر مهال د بار کچه راکمه کړي او نورو د اړتیا وړ چارو ته وخت ورکړي. کپکټ ته د پیلوټ کودرنسکي تر راتګ څو دقیقې وروسته د هغه لور او زوی هم د دې لپاره راځي چې د پیلوټانو کپکټ وویني. د کودرنسکي لور یانا له پلار څخه غوښتنه کوي چې د پیلوټ پر څوکۍ کینی. اوس چې الوتکه د اوټو پایلټ په حالت کې و، نو له همدې امله د یانا پلار د خپل لور د دې ارمان پوره کولو لپاره اجازه ورکوي. دا مهال چې د شپې 12 بجې 43 دقیقې وي او کودرنسکي خپل لور ته داسې نه ویل چې الوتکه په خودکار یا اوټو پایلټ موډ کې ده، بلکې هغې ته احساس ورکوي چې الوتکه ستا په کنټرول کې ده. بلاخره تر شاوخوا 8 دقیقو وروسته یانا له سیټ څخه پورته کیږي او خپل ورور ایلډر ته سیټ پرېږدي. ایلډر په سیټ له کېناستو سره سم د الوتکې کنټرول یوک ته لاس اچوي، خو د یوک ته اول خورا سخت و. له همدې امله ایلډر پلار ته وایي چې دا ولې دومره سخت دی. پلار یې سمدلاسه د الوتکې تنظیمي تڼۍ هیډینګ نوب کېکاږي. په دې سره د الوتکې یوک ته اول اسانه شول، خو پلار یې بیرته د الوتکې تنظیمي تڼۍ هیډینګ نوب کېکاږله او هممهاله له خپل زوی سره په خبرو بوخت شو. تر 3 دقیقو وروسته 15 کلن ماشوم ته احساس کېږي چې الوتکه په ښي طرف روانه ده او خپل پلار له دې ستونزې آګاه کوي. پلار یې په دې وخت کې حیرانېږي چې الوتکه خو لا هم د اوټو پلایټ موډ کې وه.
هممهاله پیلوټ ته په سکرین باندې د هولډینګ پیټرن یا تاویدو کړۍ ورکوي. عموما دا ډول کړۍ د دې لپاره پیلوټانو ته ورکول کیږي کله چې کومه بل الوتکه په هوایي ډګر کې د ځینو ستونزو له امله کېنول شي، نو په هوا کې د انتظار په موخه د دې ډول دورې لارښوونه ورته کیږي. خو کودرنسکي ته معلومیږي چې دلته خو اصلا هیڅ هوایي ډګر نشته. پیلوټ کودرنسکي چې پر دې ستونزې ځان پوهاوه 12 ثانیې تیرې شوې وې. په کومو 12 ثانیو کې چې الوتکه تر 45 درجو پورې کږه شوې وه. په الوتکه کې ټول مسافر او په ډیر ډار سره د خپل سیټونو سره ځانونه نیولي وو. دا مهال د الوتکې سرعت په ساعت کې تر 200 کیلومتره رسیده. د الوتکې زیات کږوالي له امله 15 کلن ماشوم ایلډر هم د پیلوټ له سیټ څخه نشو بې ځایه کېدای. په داسې حال کې چې د الوتکې په همدومره سرعت کږوالي تر 90 درجې رسیږي او د ځمکې په خوا خوشي کیږي. لومړی پیلوټ چې د آرام کولو په موخه د الوتکې کابین ته تللی وو، ډېره هڅه کوي چې تر کاپکیټه ځان ورسوي، خو د الوتکې د کږوالي له امله ونه توانېده چې تر کاپکیټه ځان ورسوي. هممهاله د الوتکې له یوک سره د بیا زور کول له امله الوتکه د اوټو پایلټ موډ څخه نارمل موډ ته وړي. بالاخره لومړی پیلوټ اندرې دیمیتریوچ د الوتکې تر یوک په داسې حال کې ځان ورسوه چې الوتکه ځمکې ته خورا نږدې شوې وه. له همدې یېرې پیلوټ د الوتکې یوک په بشپړه توګه د شاوخوا ته کېکاږي. دلته الوتکه په ډېر ناڅاپي او چټک ډول د ځمکې لخوا پورته کړل شوه. د تور بکس څخه د اخیستل شویو معلوماتو له مخې دا یو داسې حالت و چې په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره په مسافرو په دومره سرعت کې تر ټولو زیات فشار راوړل شوی وي. ځکه په دې حالت کې به مسافرو د ځمکې د جاذبې له ځواک څخه نږدې 15 ځله زیات د فشار احساس کړی وي. خو دا الوتکه د نورو سوداګریزو الوتکو په نسبت کمزورې وه، ځکه تر یو څه لوړوالي تګ وروسته الوتکې توان له لاسه ورکړ او د سټال کنونشن سره مخ شوه. یعنی الوتکې د کاپي لیفټ ځواک له لاسه ورکړی وو. دا چې تر اوسه پر سیټ ماشوم ناست و، لومړی پیلوټ ته د فرصت پیدا کېدو سره سم په ماشوم چیغې ووهلې او له سیټ څخه یې لرې کړ. خو دا چې الوتکې ځواک له لاسه ورکړی وو، بیرته مخ پر زور د ځمکې په خوا خوشي شوه او په همدې حالت کې تر څو ثانیو وروسته الوتکه له ځمکې سره په خورا شدیده توګه لګیږي او د یوې زورورې چاودنې تر څنګ تر سرې لمبې پورته کیږي. تر شاوخوا 2 ساعتونو وروسته ژغورونکې ډلې سیمې ته رسیږي، خو په الوتکه کې ناست 15 ټولو مسافرو ژوند له لاسه ورکړی وو. دلته د دې لپاره څېړنې پیل کیږي چې څه ډول او ولې دا پرمختللې الوتکه غورځېدلې. د څېړنو په جریان کې څېړونکي د پیلوټ په کاپکیټ کې له پیلوټانو سره د یو ماشوم جسد هم پیدا کوي. د دې جسد په پیدا کېدو سره ټول حیرانېږي چې ماشوم د پیلوټانو په کاپکیټ کې څه کول. خیر د تور بکس تر موندلو وروسته د دې پیښې ژور تحقیقات پیل شول او تر شاوخوا میاشت وروسته ټوله موضوع روښانه شوه. کله چې ایلډر د الوتکې تر کاپکیټ داخلېدو او پر سیټ تر کېناستو وروسته د یوک تاوولو په شدیده توګه هڅه کوله، ستونزه اصلا له همغه ځایه پیل شوه. په اوټو پایلټ یا خودکار کې د سیستم یو برخه داسې وي چې که چېرته د سفر پر مهال د الوتکې یوک تاو کړل شي، نو د الوتکې اوټو پایلټ سیستم ته به داسې خبرداری ورکړل شي چې شاید بیړنی حالت وي. له همدې امله یوک ته حرکت ورکول کیږي. په داسې حالاتو کې الوتکه سمدلاسه د لیټرل کنټرول یا د اړخیزو تاویدو سیستم غیر فعاله کوي او واک د پیلوټ په لاس کې ورکوي. کله چې د ایروفلوټ فلایټ 593 الوتکه په قرار تر 90 درجې کږوالي پورې ورسېده، لامل یې د ماشوم لخوا د یوک تاوول وو. نه یوازې دا بلکې د الوتکې لخوا د پورته کېدو او ښکته کېدو سیستم هم غیر فعال وو، ځکه د الوتکې اوټو پایلټ سیستم فکر کاوه چې پیلوټ یوک ته بیا حرکت ورکوي. له همدې امله د اوټو پایلټ سیستم دا برخه هم غیر فعاله وي او د دې برخې واک هم پیلوټ ته ورکوي. خو برعکس د پیلوټ پر ځای یو ناپوهه ماشوم پرې ناست وو. اوس داسې هم نه وه چې د الوتکې پیلوټانو د الوتکې د ژغورلو لپاره هڅه ونه کړه، بلکې د ایروفلوټ 593 الوتکو پیلوټانو ډیره هڅه وکړه چې وضعیت کنټرول کړي، خو ستونزه یې په وخت درک نه کړه. د اوټو پایلټ غیر فعاله کېدل په تدریجي ډول پیښ شول او کله چې دوی خبر شول الوتکه له دمخه په بحراني حالت کې وه. د وروستیو دقیقو په اوږدو کې پیلوټانو د الوتکې د راګرځولو ډیره هڅه وکړه، خو الوتکه ډیر ژر تر ځمکې ورسېده. د وخت او ارتفاع کمښت د ژغورنې هڅې ناکامې کړې. یعنې په دې پیښه کې له هر اړخه په یو وخت تېروتنې سره یو ځای شوې او دا تېروتنې د دې لامل شوې چې 15 اشخاص په یو ډیر دردناک ډول له منځه یوسي. تر دې پیښې وروسته په ایروفلوټ شرکت سخت نیوکې وشوې چې ولې په غیر قانوني توګه ماشومان د کاپکیټ دننه پرېښي وو. دې پیښې په راتلونکي کې د کابین خوندیتوب او د هوایي سفر مقرراتو جدي پلي کولو ته پام راواړو. د نورو مستندونو ترڅنګ د میډي او وایر کراش انویسټیګیشن په نوم تلویزیوني لړیو کې چې د دې پیښې ځانګړې څېړنه وکړه او پکې تخنیکی او انساني عوامل تحلیل کړل. همدارنګه په یوټیوب او نورو رسنیو کې هم د دې پیښې په اړه مستند ویډیوګانې شتون لري چې د الوتکې وروستۍ شېبې او د پیلوټانو هڅې بیانوي. که مو د ایروفلوټ 593 الوتکې دا پیښه تر دې ځایه راسره کتلې وي، مننه. راسره اوسئ او تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم.